هغې نه مخکې تاسو ټولو توجه غواړم. څه غواړم؟ څه غواړم؟ دا اواز له څه غواړم؟ دا اواز له څه غواړم؟ څه غواړم؟ د چا د کس ته وایي څه غواړم؟ بعضې خلکو په دې باندې ډال دی وایي مفتي سردار علي حقاني وایي توجه طاقت لگی د خیرن بچیا و د هر چا په خپل تک کلام د زما تک کلام څه شی دی؟ څه شی دی؟ حق وایم د مرګونو سوداګر راپسې ګرځي، حق وایم د مرګونو سوداګر راپسې ګرځي، ښه ډېر راته وګوره کېدی شي سبا نه یمه. इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पे हो, इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पे हो, भला तमखेज तुझो से वो घबराया नहीं करता. कल मुफ्ती साहब जेल की निवले हो और कल जमानत हुक्मा ईद राजदा زه دغه ملیانو ته حیران یم، دغه طالبانو ته، دغه عوامو ته. مفتي صاحب یوه خبره کوله، وی تا به ما ته ویله چې آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہے، زه چې کله جیل ته بوم تا باره الوه خوړله. مونږ ته خلک وایي په ورځه، خو چې په ور شو بیا شاته څوک نه وي. حق وایم د مرګونو سوداګر راپسې ګرځي، حق وایم د مرګونو سوداګر راپسې ګرځي، ښه ډېر راته وګوره کېدی شي سبا نه یمه. قابل قدر حضرات علماء کرام، طلباء اعظام، زه تاسو په مخ کې څو مختصرې خبرې کوم. بای روډ نه بای ایر تاسو مخې ته کېښودل غواړم.